ټیکنیکل ریحان چینل ته ښه راغلاست. ګرانو کتونکو، نن درته د وټساپ په باره کې 3 خوندور سیټینګونه ښایم. نو دا 3 خوندور سیټینګونه به تاسو تر اوسه نه وي لیدلي. ډېر بهترین ښکلي ښایسته سیټینګونه دي. د وټساپ ډېر ښکلي زبردست سیټینګونه. نو مخکې له دې چې وټساپ باندې دغه 3 سیټینګونه عملي کړو، مخکې له دې به تاسو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم ورپسې ووایئ، لایک هم ورکړئ. نو راځو د موبایل سکرین ته. او ملګرو را به شئ، وټساپ به کولاو کړئ، وټساپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو وټساپ باندې کلیک وکړو نو تاسو به راشئ، دا ځای کې د 3 ډاټ درکړي دي، دغه نه کلیک وکړئ. بیا تاسو راشئ ملګرو، په سیټینګ نه به کلیک وکړئ. سیټینګ نه وروسته ملګرو تاسو ته دلته یو اپشن درکوي، سټوریج اینډ ډیټا، دا نه کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته ملګرو ښایي چې تاسو په وټساپ کې څومره ډیټا استعمال کړې ده. دلته به دا ځای نه کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته مکمله ډیټا ښایي چې تاسو څومره ډیټا استعمال کړې ده او تاسو د کوم کس سره څومره ډیټا او څومره MB مصرف کړي دي. نو دا ځای کې ماته مکمله ډیټا بیس راښایي او د کوز کسانې چې ماته راوړي دي دلته ماته ټولو کسانو ډیټا راښایي چې تاسو ورسره دومره ډیټا مصرف کړې ده. نو تاسو به لږ ورته انتظار شئ چې ماته دلته مکمله ډیټا راواړوي. او زه راځم د اختر محمد دغه نه کلیک کوم، ما ورسره 2.0 MB ډیټا مصرف کړې ده. زه راځم په دغه نه کلیک کوم او دلته ما سره مکمل چارټ رااړوي چې دې سره ما دومره چارټ کړی دی او دا مکمل معلومات یې ماته رااړولي دي، دې سره د دومره چارټ کړی دی. نو راځو د وټساپ څومره ډیټا ما استعمال کړې ده. وګورئ ماته 681 MB ما وټساپ ډیټا استعمال کړې ده او 2.3 GB مکمله ډیټا ده. دا ځای کې درته څو ښایي. نو راځو ملګرو د وټساپ دویم سیټینګ ته. ملګرو د وټساپ دویم سیټینګ کوم سیټینګ دی؟ کله چې تاسو په وټساپ کې ګروپ لرئ او کوم ګروپ ته تاسو معلومات پورته کوئ، تاسو ته پته نه لګي چې زما دغه لیکنه یا دا وایس میسیج او دغه ویډیو ما اپلوډ کړې ده چا کتلې ده. نو تاسو به راشئ، زه دې ګروپ ته ننوځم، ما دغه لیکنه پورته کړې ده د پای نیټورک په اړه ده، دا ما پورته کړې ده، غواړم چې دا چا کتلې ده. نو تاسو به راشئ، په دغه لیکنه به کلیک وکړئ، د پوسټ 3 ډاټ ځای درکړي دي، دغه نه کلیک وکړئ. کله دا ځای تاسو د کلیک وکړو نو دلته تاسو ته لیکل دي انفوټ، دا نه کلیک ورته وکړئ. انفوټ یې درکړی دی، دغه ځای کې درکړی، دا نه کلیک وکړئ. دلته تاسو ته مکمل معلومات درکوي چې د کسانو کتلی دی، دا اپشن یې درکړی دی، دغو کسانو زما دا لیکنه کتلې ده. تقریبا 80 کسانو زما دغه لیکنه کتلې دلته درته ښودلې دي او د کوز نور هغه یې درکړي، دغو بیا نه ده کتلې، دغو کسانو زما دا لیکنه نه ده کتلې. نو ملګرو دا ډېر خوندور سیټینګ و. نو راځو د وټساپ دریم سیټینګ ته. ملګرو د وټساپ دریم سیټینګ کوم یو سیټینګ دی؟ دا سیټینګ دی چې تاسو د یو چا سره هر وخت وایس میسیج کوئ، یا مقصد تاسو هر وخت د ده سره لګیا وئ، د سره میسیجان کوئ، تاسو بیا راځئ وټساپ کولاوئ او وټساپ نه بعد بیا د ده نمبر ګورئ، وټساپ یې ګورئ چې د نمبر چېرته دی، وټساپ چېرته دی چې ورته میسیج وکړم. د هغې لنډه طریقه چې تاسو هر وخت ورسره مصروف یئ هغې سره میسیج کوئ، نو تاسو به هغه نمبر څنګه زر پیدا کوئ؟ نو تاسو به راشئ، زه دغه یو نمبر چې دی د زره زه هر وخت ما سره میسیج ورسره، نو تاسو به راشئ، دا نه به کلیک وکړئ، نه بعد به تاسو راشئ، دا ځای کې د 3 ډاټ یې درکړی دی، دا نه کلیک وکړئ. وروسته یې درته دغه علامه درکړې ده اډ، نو دغه اډ چارټ، دغه نه کلیک وکړئ. کله چې تاسو دغه نه کلیک وکړو نو اډ به یې کوئ. کله دا اډ کو نو تاسو د موبایل سکرین باندې کولاویږي دغه. نو دلته راځم، د وټساپ ماته دلته کولاو شو، نو دغه وګورئ، دلته لنډ ور تاسو ورنتلی شئ او د سره لنډ چاټ کړی شئ. دا ډېر بهترین ښکلی سیټینګ و د وټساپ په باره کې. دلته ورنتی شئ او ډایرکټ ورسره میسیج کولی شئ. مخکې له دې چې تاسو وټساپ ته لاړ شئ، وټساپ کې بیا د ده وټساپ پیدا کړئ، ورته میسیج وکړئ، لنډې دې ځای ته هم کپي کولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او څنګ کې ورسره د بیل بټن هم ووایئ. مننه.